د خیبر پښتونخوا په غرنیزه او لرې پرته سیمه شانګله کې د جون پر 22مه د بوټیال سرکاري سکول له لوري د ساینس ان اکشن تر سرلیک لاندې یو معلوماتي او ساینسي پروګرام ترسره شو. په دغه پروګرام کې زده کوونکو په خپلو لاسونو جوړ شوي بیلابیل ساینسي ماډلونه، تجرباتي پروژې او تخلیقي نمونې نندارې ته وړاندې کړې. زده کوونکي وایي تر دې وړاندې د ساینس د تجربو په اړه یوازې په کتابونو کې لوستي وو، خو په لومړي ځل چې په عملي ډول دا تجربې ترسره کړې داسې احساس یې وکړ لکه هر څه یې په رښتینې بڼه زده کړي وي. د دې نه مخکې موږ په کتابونو او په تیوریانو کې ډېر څه ویلي وو، خو هغه موږ ته هغسې نه وي زده شوي لکه نن چې څنګه موږ پریکټیکلي دا کار وکړو لکه دا چې زده شو. ځکه چې په تیوریانو او په کتابونو کې چې موږ څه ویلي وو که هغه کانسپچولی او که د رټې سیسټم وي خو هغه ډېر لږ ټایم دپاره وي او بیا هیر شي. او نن چې موږ کم پریکټیکلی کم کارونه وکړل نو انشاءالله دا به زموږ د لایف ټایم دپاره وي. په دې موخه ګډونوالو د زده کوونکو هڅې او استعدادونه وستایله. ویل چې دا ډول پروګرامونه د ماشومانو پټې وړتیاوې رابرسېره کوي او هغوی د څېړنې، نوښت او عملي زده کړې پر لور هڅوي. د هغوی په وینا په اوسني دور کې د کتابي زده کړو ترڅنګ عملي تجربه، څېړنیز فکر او د ستونزو د حل وړتیا هم د بریا مهم شرطونه دي. زه خو وایم دا انتهایي د ګورنمنټ ډېر ښه سټپ و اکټیویټیز بیس لرنینګ باندې، او اکټیویټیز بیس لرنینګ ماډرن لرنینګ دی، ماډرن ټیچینګ وی دی. دې سره د ماشومانو هغه ذهن ریفریش شي او هغو ته په لرنینګ کې اسانتیا راشي. زه خو د خوشحالۍ نه زیات مطمئن یم چې دلته کوم اکټیویټیز په ګورنمنټ سکول کې وشو. ما پوره خپل زندګۍ کې اوسه پورې څومره سکول ما ویزټ کړي دي، ډېر سکولونه ته ویزټ کوم، ډېرو ځایونو ته ګرځم، خو دا په اول ځل په شریکه مطلب په یو ځای تقریبا 20-25 اکټیویټیز دا په شریکه وو. او د غټه خبر پکې دا وه چې کوم سټوډنټس وو د هغو چې کوم خود اعتمادي وه هغه بې مثال وه. بل لور ته زده کوونکو هم د دغه پروګرام په اړه خپله خوښي څرګنده کړه او ویل چې د همدې ډول فعالیتونو له لارې یې ساینس په عملي بڼه زده کړی، د ګډ کار تجربه یې ترلاسه کړې او د نوښت او پر ځان د باور احساس یې نور هم پیاوړی شوی دی. عرفان حسین علي، شال نیوز، شانګله.